دا زموږ ستاسې د واده رواجونه دا وزوم ته ګړۍ ورکول، وزوم ته ګوتمۍ ورکول، وزوم ته موټرسایکل ورکول، وزوم ته موټر ورکول، وزوم ته مثلا سونا ورکول، زر ورکول، څومره تباهي دې راوسته. څومره زنانې داسې په کورو کې زړېږي، څومره ځوانانې پر فوټپات باندې زاړه کړي، او څومره کورونه په جنګو سره اخته کړي، څومره کورونه په جنجالو سره اخته کړي. والله مال به څومره کسان راغلي چې زما زوم زما ولور ته ګوري هم واجه سکه دی وایي نه زما زوم زما ولور ته په کال ورځم نه ولې ګړۍ نه درکړه، ګوتمۍ نه درکړه. افسوس دی پر دغه حال باندې، افسوس دی ستا پر پښتونوالي باندې، افسوس دی ستا پر غیرت باندې. غیرت وکړه نرسه دوی ګټه په خپله ګوتمۍ رانیسه، په خپله موټرسایکل رانیسه، په خپله ګړۍ رانیسه. دا ټوله په دغه چې په دا ښار کې د یو ګړۍ د وجې سه، د یو ګوتمۍ د وجې سه، یا د یو موټرسایکل د وجې سه یو خاوند او ښځه په جنګ سره اخته کېږي، یو کور په جنجال سره اخته کېږي. چې کم کسان دغه رواج ته ترقی ورکوي، دغه رواج ملاتړ کوي او په دغه رواجو کې حصه اخلي، هغه ټوله په دغه کې ملبس دي. که زه یم، که هغه خان دي، که هغه ملک دي، که هغه حاجي دي، که هغه مالداره دي، که هر څوک دي، هغه په دې جرم کې په دا ظلم کې ملبس دي. چې اوس دا ټوله بند سي، څوک بیا ګیله کوي؟ یو ته وانډا ورکړي، یو ته ټوډي ورکړي، یو ته موټرسایکل ورکړي، د سره سره جنجال کې چې ماته دا شی رانه کې زه واده نه. د الله په خاطر دا غیر شرعي رواجونه، دا غیر شرعي شاه چې دا ودې ته ورکړه، دا ودې ته ورکړه، دا ختم کړي. پر خپل لونو پر خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. په کلونو کلونو د دا شیانو په خاطر ناست، په کلونو زکاتونه ټولې فکر کوي چې ورې کې ولول زوم ته ګوتمۍ ورانیس، زوم ته ګړۍ ورانیس، زوم ته موټرسایکل ورانیس، زوم ته ها شی ورانیس، ناوکي ته دا شی ور، دا د خواښې جوړه ده، دا د لیورت جوړه ده، دا د اندرور جوړه ده، دا د فلاني جوړه ده، دا د فلاني جوړه ده. دا ټول شانو تا د خپل کور والا په عزت او په پرده کې ورسولې وای، ستا به د دنیا او د آخرت. زه دې ټولو مسلمانانو ته چې کم څوک پر دغه شانو باندې جنجال، کم څوک پر دغه شانو باندې د خپل کور والا سره مخ اړوي. ستا د کور والا څه کسو کې ګړۍ نه درکړې خو پلار یې نه درکړې، کې ګوتمۍ نه درکړې خو پلار یې نه درکړې، کې موټرسایکل نه درکړې خو پلار یې نه درکړې، کې کورتۍ نه در جوړه کړې خو پلار یې نه درکړې. اوس نو دا نه وکړي یار د پلار سره جنګ وکړي چې زما مېړه ته دا شام دومره بې حیا بې شرم او زور یې ته د دا غریب کاش چې د هغې د ناویتوب ژوند دې ته په غم ور ولړې، ته په جنجال ور ولړې. ته هم نارینه یې، ته هم ځان ته په نر وایې، ته هم ځان ته په مسلمان وایې، ته هم څه غیرت لرې که د دې غریب څه کسو دې خو چې وس سوی وای یو شی به هم پر تا نه وای تاوان کړی. نو په کار دا ده چې لږ د دا شانو خیال وساتو.